ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. د تیرو درسونو په ادامه په ننني درس کې چې د ریاضي مضمون د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 28م درس دی، د 28مې صفحې د تمرین پاتې پوښتنې حل کوو. په تیر درس کې مو د 28مې صفحې د تمرین لومړۍ پوښتنه او همدارنګه د دوهمې پوښتنې لومړی جز حل کړی وو، یعنې دغه پوښتنه مو حل کړې وه. په دې پسې نن درس کې د پاتې نورې پوښتنې انشاءالله تر هر کومه ځه پورې مو چې وکولی شوئ حل کوو. لومړی راځو دغه پوښتنه حل کوو. تاسو وګورئ اکس مربع مثبت اکس منفي شپږ وویشئ په اکس منفي 2 باندې. وګورئ چې څنګه کولی شو موږ وویشو. زه مطمئن یم چې تاسو به د ویش عملیه په ښه توګه زده شوي وي، ځکه د ویش په عملیه کې مو زیات سوالونه حل کړل. وګورئ اکس مربع مثبت اکس منفي شپږ تقسیم دی اکس منفي 2. اکس مربع اکس باید ضرب کړم ځکه اکس په اکس کې اکس مربع کیږي. اکس ضرب د منفي 2 کیږي منفي 2 اکس. اوس تفریق کوم، دا علامه منفي کیږي دا مثبت کیږي، ځکه د مفروق علامې په تفریق کې د پولینومونو تغییر وو. مثبت اکس مربع دی د منفي اکس مربع دی صفر کیږي. ولې؟ ځکه مختلف العلامه دي، مختلف العلامه تفریق کیږي. مختلف العلامه حدونه چې مشابه وي تفریق کیږي. اکس مربع نه چې اکس مربع لاړ شي صفر. دلته وګورئ مثبت اکس او مثبت 2 اکس کیږي مثبت 3 اکس. مثبت 3 اکس منفي شپږ لاندې ښکته کوم منفي شپږ. اوس باید څو ضرب کړم؟ اوس مثبت 3 ضربوم. مثبت 3 ضرب د مثبت اکس کیږي مثبت 3 اکس او مثبت 3 ضرب د منفي 2 کیږي منفي شپږ، ځکه مثبت ضرب د منفي منفي کیږي او 3 ضرب د 2 شپږ کیږي. علامې تغییر خوري د مفروق. مثبت 3 اکس منفي 3 اکس صفر، منفي شپږ مثبت شپږ صفر. نو دغه دې ومو کولی شوی چې اکس مربع مثبت اکس منفي شپږ وویشو په اکس منفي 2 باندې، چې د ویش حاصل یې شو اکس مثبت 3. ورپسې پوښتنه ده، تاسو ورته وګورئ. وی اکس په توندې 5 منفي وای په توندې 5 تقسیم د اکس منفي وای. وګورئ چې څنګه کولی شو حل یې کړو. اکس په توندې 5 منفي وای په توندې 5 تقسیم دی اکس منفي وای. لومړی اکس په توندې 4 باید ضرب کړو، ځکه اکس په توندې 4 ضرب د اکس کیږي اکس په توندې 5 او اکس په توندې 4 ضرب د منفي وای کیږي منفي اکس په توندې 4 وای. اوس تفریق کوو، د مفروق علامې تغییر خوري، منفي دا مثبت کیږي. مثبت اکس په توندې 5 منفي اکس په توندې 5 صفر، او دغه دوه نور حدونه چې دي وای په توندې 15 او اکس په توندې 4 وای، دا چې دي مشابه نه دي یو د بل سره. چې مشابه نه وي نه تفریق کیدای شي او نه هم جمع کیدای شي. نو دوی خپله لیکم چې اکس په توندې 4 وای او منفي وای په توندې 15. اوس بیا باید څو ضرب کړم؟ اوس باید مثبت اکس مکعب یعنی اکس په توندې 3 وای باید ضرب کړم. مثبت اکس په توندې 3 وای ضرب د اکس کیږي مثبت اکس په توندې 4 وای او مثبت ضرب د منفي کیږي منفي مثبت اکس په توندې 3 وای ضرب د منفي وای کیږي اکس مکعب وای مربع. اوس دا تفریق کوو، علامې تغییر خوري. مثبت اکس په توندې 4 وای منفي اکس په توندې 4 وای صفر کیږي چې تفریق یې کوو. او دغه دوه حدونه بیا هم څنګه دي؟ مشابه نه دي. نو دوی باید خپله لاندې ولیکو، یعنی ولیکم چې اکس مکعب وای مربع
منفي وای په توندې 15. اوس باید څو ضرب کړم؟ اوس باید مثبت x مربع وای مربع ضرب کړم. مثبت x مربع وای مربع ضرب دی x کیږي مثبت x مکعب وای مربع او منفي x مربع وای مربع ضرب دی وای کیږي x مربع وای x مربع وای مکعب کیږي کنه x مربع وای مربع چې ضرب دی x کو کیږي x مربع البته x مربع نه بلکې x مکعب کیږي صحیح ده وبخښئ x مربع وای مربع ضرب دی وای چې کو نو کیږي x مربع وای مکعب دا چې تفریق کو دا به منفي شي دا به مثبت شي دا به صفر شي او دلته دغه حدونه باید خپله ښکته کو ځکه چې مشابه نه دي نو څنګه چې دلته ځای نشته په دغه ځای کې به یې ولیکو ښي طرف ته ښه نو لیکم چې x مربع دغه دی x مربع وای مکعب منفي وای مکعب ښه اوس وګورئ اوس باید څو ضرب کړو دلته اوس باید مثبت x وای مکعب ضرب کړو صحیح ده تر څو دلته چې په x کې ضرب کړو موږ ته څه شی په لاس راکړه x مربع وای مکعب په لاس راکړه یعنې مثبت x وای مکعب چې ضرب په x کې کړو څو کېږي x مربع وای مکعب کېږي چې دغه لومړي حد سره مشابه راشي وای مکعب او مثبت x وای مکعب ضرب د منفي وای کېږي منفي x وای په توندې 4 دا هم تفریق کوو علامه منفي کېږي او د علامه مثبت کېږي x مثبت x مربع وای مکعب منفي x مربع وای مکعب 0 او دغه نور حدونه خپله لیکو ځکه مشابه نه دي چې مشابه نه وي نه تفریق کېږي نه جمع کېږي x وای په توندې 4 منفي وای په توندې 3 ښه البته دغه وای په توندې 3 نه دی په ډېرې بښنې سره د وای په توندې 15 دی صحیح ده دلته وګورئ وای په توندې 15 لرو وای په توندې 3 نه دی دغه هم پاس دغلته البته دغه وای په توندې 15 دی ښه اوس باید څو ضرب کړو اوس باید مثبت وای په توندې 4 ضرب کړو صحیح ده چې مثبت وای په توندې 4 ضرب د مثبت x کېږي مثبت x وای په توندې 4 مثبت x وای په توندې 4 او مثبت ضرب د منفي کېږي منفي وای په توندې 4 ضرب د وای په توندې 1 کېږي وای په توندې 15 تفریق کوئ دا علامه به منفي شي دا به مثبت شي مثبت x وای په توندې 4 منفي x وای په توندې 4 0 منفي وای په توندې 15 مثبت وای په توندې 15 0 نو باقي څو پاتې شول 0 ومو کولی شوی چې x په توندې 15 منفي وای په توندې 15 وویشو په څه شي باندې په x منفي وای باندې چې دغه هم د ویش حاصل شو تاسو هم له ځان سره وویشئ وګورئ چې تاسو دغه حاصل په لاس راوړی شئ که نه x په توندې 4 مثبت x مکعب وای مثبت x مربع وای مربع مثبت x وای مکعب مثبت وای په توندې 4 ورپسې پوښتنه وګورئ په ورپسې پوښتنه کې دی چې البته یو باینوم دی یو دوحده پولینوم دی چې دا په مونوم باندې وویشئ تاسو نو د دې طریقه مو زده کړې وه چې دا څنګه کوو دا مو داسې کول چې دغه ته هم دغه مخرج ځان ته ورکوو ځکه مربوطې کېږي دغه مخرج چې دی هم د دې 3
جې په توان د 8 ک په توان د 4 مربوط کیږي او هم د دغه جې په توان د 15 ک مربع مربوط کیږي. دواړو ته ځان ځان ته لیکم او بیا کولی شو چې موږ یې په اسانۍ سره وویشو. یعنې دا لیکم چې مساوي کیږي جې په توان د 15 جې په توان د 15 ک مربع تقسیم دی 2 جې په توان د 4 ک او منفي دغه منفي علامه خپله لیکم 3 جې په توان د 8 ک په توان د 4 تقسیم دی 2 جې په توان د 4 ک. صحیح ده. دواړو ته مې ځان ځان ته مخرج ورکړ. اوس کولی شو په ډېره اسانۍ سره یې تقسیم کړو. تاسو دلته وګورئ جې په توان د 15 دی جې په توان د 15 دغه دی او دلته جې په توان د 4 دی. صحیح ده. ضریب دلته څو دی؟ ضریب 1 دی. نو دلته لیکل کیږي چې 1 پر 2. صحیح ده. 1 پر 2 ولې؟ ځکه دغه پاس ضریب 1 دی لاندې ضریب 2 دی. 1 په 2 باندې پوره نه تقسیمیږي نو خپله یې لیکو 1 پر 2. وګورئ جې په توان د 15 او لاندې دی جې په توان د 4. نو جې په توان د 15 چې تقسیم د جې په توان د 4 شي پاتې به یوه جې شي. جې په توان د 1 که نه؟ نو لیکو چې جې خالي جې به پاتې شي. او وګورئ دلته ک مربع تقسیم د ک کیږي خالي ک. صحیح ده. علامه پسې منفي ده منفي. په دې بل طرف کې وګورئ 3 پر 2 بیا پوره نه تقسیمیږي نو خپله یې لیکم چې 3 پر 2 جې په توان د 8 تقسیم د جې په توان د 4 پاتې کیږي جې په توان د 4. تاسو پوهیږئ چې موږ د توان په قوانینو کې ویلي وو کله چې قاعدې مساوي وي توانونه مختلف وي نو موږ کولی شو قاعده نه یوه قاعده ونیسو. ګوره جې ده قاعده توان د پاس جې 8 دی د لاندې جې 4. نو د جې نه یوه نیسو د پاس توان نه چې 8 دی منفي کوو 4 نو جې به مساوي شي نتیجه به مساوي شي جې په توان د 4. وینې دلته هم ما جې په توان د 4 ولیکل په دغه حساب سره. ښه نو دا شو جې په توان د 4 ک په توان د 4 تقسیم د ک په توان د 1 کیږي ک په توان د 3. نو دغه یې حاصل شو 1 پر 2 جې ک منفي 3 پر 2 جې په توان د 4 ک مکعب. دا یو باینوم و چې په یو مونوم باندې مو وویشو. لاندې پوښتنه هم مشابه ده ورته وګورئ. یو 3 حده پولینوم دی تراینوم دا په یو حده یا مونوم باندې وي تاسو وویشئ. وګورئ چې څنګه یې ویشلی شو. بیا هم ځان ځان ته هر یو ته مخرج ورکوو. یعنې دغه 3 اکس مکعب همده ته یو مخرج لیکو بیا یې دغه ته مخرج لیکو بیا یې ده ته ځان ته مخرج لیکو. ورته وګورئ دا به مساوي شي 12 اکس په توان د 15 دی لومړی حد نو لیکو چې 12 اکس په توان د 15 تقسیم دی 3 اکس مکعب. علامه مثبت ده دغه علامه خپله یې لیکو 9 اکس په توان د 4 تقسیم دی 3 اکس مکعب. او بالاخره دغه آخري خط ته چې 15 اکس مربع دی هم ځان ته 3 اکس مکعب مخرج لیکو. یعنې لیکم چې مثبت 15 اکس مربع تقسیم دی 3 اکس مکعب. ښه اوس نو تقسیموو. وګورئ دغه لومړي حد ته اول ضریبونه دي. د پاس ضریب دی 12 د لاندې ضریب دی 3 چې دا پوره تقسیمېدای شي. 12 تقسیم د 3 4 کېږي. صحیح ده. 1 ضرب د 3 3 چې اختصاري کړو 4 ضرب د 3 12 نو شو 4. صحیح ده. تاسو ښه ورته متوجه واوسئ. پاتې شو 4 اکس په توان د 15 تقسیم د اکس مکعب کېږي اکس مربع. مثبت علامه خپله لیکو 9 تقسیم د 3 کېږي 3 او اکس په توان د 4 تقسیم د اکس مکعب کېږي اکس په توان د 1. صحیح ده.
مثبت 15 تقسیم د 3 کېږي 15 صحیح ده. او x مربع تقسیم د x مکعب البته دا یوې پر x به پاتې شي، یعنې 15 ضرب د یوې پر x چې دا بیا پخپله مساوي کېدی شي 4x مربع مثبت 3x مثبت دغه 15 په دې یو کې ضربېږي 15 په یو کې 15 پر x دغه یې حاصل شو. ورپسې پوښتنې ته متوجه شئ. وي 28 a په توان د 6 b په توان د 14 منفي 18 a په توان د 12 b په توان د 8 تقسیم د 9 a مکعب b په توان د 8. وګورئ مغز مشابه پوښتنه ده. یو باینوم دی دا په مونوم باندې وي، تاسو وویشئ. وګورئ چې څنګه کولی شو وویشو. نو لومړی باید ولیکو چې 28 a په توان د 6 b په توان د 14 تقسیم دی 9 a مکعب b په توان د 8 منفي 18 a په توان د 12 b په توان د 8 تقسیم دی 9 a مکعب 9 a مکعب b په توان د 8. اوس نو هر یو ځان ځان ته ویشو. ورته وګورئ 28 تقسیم د 9 کېږي 3 a په توان د 6 تقسیم د a په توان د 3. وګورئ موږ د توان په قوانینو کې لرل چې مثلا که موږ ولرو a په توان د 6 تقسیم د a په توان د 3 دلته وګورئ قاعدې مساوي دي. قاعدې a ده صحیح ده. پاسم a ده لاندې هم a توانونه مختلف دي. نو د قاعدې نه موږ یوه قاعده نیسو توانونه تفریق کوو. د صورت توان نه مخرج توان تفریق کوو. دا د توانونو په تقسیم کې وخوان. نو a په توان د 3 به پاتې شي صحیح ده. د دغه په اساس زه دلته 3 په توان د څو لیکم 3 a په توان د 3 لیکم صحیح ده. یعنې هغه طریقې تاسو ته معلومه ده د توان له قوانینو څخه دی. نو لیکم 3 دغه 28 مې چې تقسیم د 9 کړل 3 شول او a په توان د 6 تقسیم د a په توان د 3 کېږي a په توان د 3 b په توان د 14 تقسیم د b په توان د 8 کېږي b په توان د 15 b په توان د 15 ښه منفي 18 تقسیم د 9 2 کېږي a په توان د 12 تقسیم د a په توان د 3 کېږي a په توان د 9 او b په توان د 8 تقسیم د b په توان د 8 یو کېږي چې یو دلته ورسره ضرب کې بیرته هماغه عدد په لاس راځي. نو حاصل یې شو 3 a مکعب b په توان د 15 منفي 2 a په توان د 9. ورپسې پوښتنه وګورئ. وی x مکعب منفي a مکعب تقسیم کوي په x مربع منفي ax مثبت a مربع باندې. نو دا هم د تیرو پوښتنو په شان کولی شو چې حل کړو. زه مطمئن یم چې ستاسو به هم زده وي او کولی شي چې دغه حل کړئ. خو راځو بیا هم زه درته حل کوم ورته متوجه شئ. تاسو پوښتنه په داسې شکل ده چې x مکعب منفي x مکعب منفي a مکعب تقسیم د x مربع منفي ax منفي a مربع. دا وي تاسو څنګه کوئ تاسو یې وویشئ. نو موږ باید لومړی څو ضرب کړو x باید ضرب کړو. x ضرب د x مربع کېږي x مکعب او x ضرب د منفي ax کېږي منفي a x مربع او x ضرب د منفي a مربع کېږي منفي a مربع x. البته لږ څه تنګ راغی بیرته به د سره ولیکم تاسو ښه متوجه اوسئ. x مکعب منفي a مکعب
تقسیم کوي تاسو په x مربع منفي ax منفي a مربع باندې. لومړی x ضربه و x ضرب د x مربع کېږي x مکعب، x ضرب د منفي ax کېږي منفي ax مربع، او x ضرب د منفي a مربع کېږي منفي a مربع x. تفریق کوئ، دا علامه تغییر کړئ، مثبت ته منفي کېږي، دا هم مثبت کېږي او دا هم مثبت کېږي. مثبت x مکعب منفي x مکعب صفر. دا وګورئ د نور حدونه مشابه نه دي، نو دا باید خپله ولیکو. ولیکم چې a x مربع، البته دغلته چې په ترتیب لیکو لومړی باید د x لوړ توان ولیکو. نو دلته تاسو وګورئ د x لوړ توان څو دی؟ x لوړ توان 2 دی. نو اول لیکم چې ax مربع مثبت علامه یې صحیح ده ax مربع، بیا منفي مثبت دغه a مربع x لیکم a مربع x بیا منفي a مکعب. ښه اوس بیا باید څو ضرب کړو؟ اوس باید a ضرب کړم، صحیح ده، مثبت a باید ضرب کړم. مثبت a ضرب د x مربع کېږي مثبت a x مربع، او مثبت a ضرب د منفي e کېږي منفي. البته دلته یوه اشتباه معلومیږي، هغه ده چې دلته چې موږ وکولی شو څومره چې فکر کېږي دغه علامه باید مثبت وي، صحیح ده. کومه علامه؟ دغه علامه ده چې مثبت وي، نو خو چې اوس مثبت نه ده، البته په کتاب کې که اشتباه هم شوی وي موږ یو نتیجې ته رسېدی شو، یو حاصل په لاس راوړی شو، صحیح ده، خو بیا پوره پې باندې تقسیمېده. خیر که اوس پوره هم تقسیم نه شو، دغه علامه اوس منفي په نظر کې نیسو، که نه ده په حقیقت کې مثبت ده، خو په کتاب کې منفي لیکلي، نو موږ یې هم منفي لیکو. ښه نو a ضرب د ax مثبت ضرب د منفي منفي کېږي، a ضرب د ax کېږي a مربع x، او مثبت a ضرب د منفي a مربع کېږي منفي a مکعب. صورت متوجه شئ، دا علامه منفي کېږي، دا مثبت کېږي، دا هم مثبت. مثبت ax مربع منفي ax مربع صفر. دلته وګورئ مثبت a مربع x مثبت a مربع x، دا په حقیقت کې 2a مربع x کېږي، صحیح ده. که چیرې دغه علامه کتاب کې هم مثبت راغلی وای، موږ هم مثبت نیولې وای، دلته بیا دغه منفي کېده، نو دا دواړه هم بیا سره صفر کېدل. خو چې اوس نه شو، نو خپله لیکو 2a مربع x، او منفي a مربع a مکعب مثبت a مکعب صفر. نو باقي پاتې شول څه شی باقي پاتې شول؟ 2a مربع x باقي پاتې شول. سمه ده، دا ته پاتې یا باقي وایي. ښه په هر حال راځو بلې پوښتنې ته، تاسو ښه متوجه واوسئ. بله پوښتنه ده نه x په تاند 4 مثبت 2x مربع مثبت 8x مثبت 2. دا پوښتنه هم درته حل کوم. پاتې پوښتنې چې دغه دوې پوښتنې دي دا ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو به یې حل کوئ. که چیرې کوم مشکل وکړي بیا له ما سره کولی شئ چې شریک کړئ، زه به بیا درته حل کړم. 9x په تاند 4 مثبت 2x مربع مثبت 8x مثبت 2 تقسیم دی 3x مثبت 2. لومړی باید څو ضرب کړو؟ تاسو وګورئ دلته لومړی باید موږ 3x مکعب ضرب کړو. دلته 3x مکعب ضرب دی 3x کېږي مثبت 9x په تاند 4، او مثبت 3x مکعب ضرب د مثبت 2 کېږي مثبت 6x مکعب.
د تفریق کوو علامه منفي کېږي دا هم منفي کېږي مثبت 9x/4 منفي 9x/4 صفر او دلته وګورئ دا مشابه نه دي نو دا باید خپله ولیکو یعنې لومړی باید دا ولیکم ځکه د x توان 3 دی دلته او دلته 2 دی په نزولي ډول ترتیب یې چې لیکو نو لومړی باید د لوړ توان ولیکو صحیح ده چې د x توان پکې لوړ وي نو لیکم منفي 6 x مکعب مثبت 2 x مربع اوس باید څو ضرب کړم اوس باید منفي 2 x مربع ضرب کړم ولې ځکه منفي 2 x مربع ضرب دی مثبت 3 x کېږي منفي 6 x تندې 3 او منفي 2 x مربع ضرب دی مثبت 2 کېږي مثبت البته منفي 4 x مربع علامه تغییر کړئ دا علامه مثبت کېږي دا هم مثبت کېږي منفي 6 x مکعب مثبت 6 x مکعب صفر او مثبت 2 x مربع مثبت 4 x مربع کېږي مثبت 6 x مربع دغه 9 x هم لاندې ښکته کړم وګورئ مثبت 9 x اوس باید څو ضرب کړم اوس باید مثبت 2 x باید ضرب کړم مثبت 2 x مثبت 2 x ضرب د مثبت 3 x کېږي مثبت 6 x مربع او مثبت 2 x ضرب د مثبت 2 کېږي مثبت 4 x نو دا چې تفریق کو علامه د منفي کېږي دا هم منفي کېږي مثبت 6 x مربع منفي 6 x مربع صفر مثبت 9 x منفي 4 x کېږي مثبت 3 x یعنې پاتې شول مثبت 3 x او دغه 2 هم دلته پاتې دي دا هم ښکته کوو مثبت 2 نو دلته به یې ولیکم تاسو وګورئ 3 x مثبت 2 اوس باید څو ضرب کړم اوس باید مثبت 1 ضرب کړم صحیح ده مثبت 1 ضرب د مثبت 3 x کېږي مثبت 3 x مثبت 1 ضرب د مثبت 2 مثبت 2 دا چې تفریق کو د علامه منفي کېږي دا هم منفي کېږي مثبت 3 x منفي 3 x صفر مثبت 2 منفي 2 صفر نو دا دې ومې شوی چې دغه پولینوم چې دی x 9x/4 مثبت 2 x مربع مثبت 2 x مثبت 2 تقسیم دی 3 x مثبت 2 نو دغه یې د ویش حاصل شو 3 x مکعب منفي 2 x مربع مثبت 2 x مثبت 1 نو دغه دوی نورې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده زه به یې هغه آخري ځوابونه تاسو ته ولیکم تاسو یې حل کړئ وګورئ چې هماغه ځوابونه تاسو په لاس راوړلی شئ او که یې نشئ راوړلی د دغه پوښتنې آخري ځواب چې کوم تاسو باید په لاس راوړئ هغه دی x البته 4 x مربع منفي 6 x y مثبت 9 y مربع دلته به درته ولیکم 4 x مربع منفي 6 x y مثبت 9 y مربع دا تاسو له ځان سره یادداشت کړئ وګورئ چې تاسو هم همدغه حل په لاس راوړلی شئ او که نه همدغه د ویش حاصل په لاس راوړلی شئ او که نه او د دغه ځواب چې باید په لاس راوړئ تاسې لومړی خو مو دې ته فکر وي چې دغه پولینوم چې دی نه دی ترتیب شوی صحیح ده موږ ویلي وو چې مقسوم هم مقسوم او هم مقسوم علیه مخکې د دې نه چې وویشو لومړی باید د ویش عملیه په ترسره کړو لومړی باید څنګه کړو لومړی باید په نزولي ډول ترتیب کړو دا وګورئ بې ترتیبه دی صحیح ده لومړی څه ډول ترتیب کوو لومړی لیکم مثبت 2 x/4 تر ټولو لوړ توان مثبت 2 x/4 بیا دغه x/3 منفي 8 x/3 بیا منفي 2 x مربع منفي x مربع البته بیا مثبت 2 x بیا منفي 12 داسې مو چې ترتیب کړ وروسته یې په دغه باندې ویشو او د ویش حاصل یې چې کوم باید په لاس راشي هغه دی
البته دغه پوره نه تقسیمیږي پې باندې صحیح ده. د ویش حاصل چې کوم په لاس راځي باقي مانده به هم ورسره وي. د ویش حاصل یې دی اکس مربع منفي 4x منفي 3. دا به د ویش حاصل شي او باقي به هم پاتې شي ځکه پوره نه پې باندې ویشل کېږي. باقي دی مثبت 28x مثبت 3 باقي یا پاتې چې په آر سره هم ښودل کېږي. remnant په انګلیسي کې پاتې یا باقي ته ویل کېږي. 28x مثبت 3 دا به پاتې شي او دغه به د ویش حاصل شي. تاسو له ځان سره حل کړئ وګورئ چې رښتیا هم همدغه حاصلونه تاسو په لاس راوړلی شئ او که نه. د نن ورځ درس همدومره و. تر بل درسه پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.